دا د امید صاحب په فرمایش باندې چې د تھاڼې غزل نه دیدن او نه نشا وه ګوملې څه قسم تاڼه وه نه دیدن او نه نشا وه ګوملې څه قسم تاڼه وه د خوار مین چې پې چشپه وه ګوملې څه قسم تاڼه وه نه دیدن او نه نشا وه ګوملې څه قسم تاڼه وه د خوار مین چې پې چشپه وه ګوملې څه قسم تاڼه وه ورته نږدو مفرور خو نه وم څه 302 مفرور خو نه وم ورته نږدو مفرور خو نه وم څه 302 مفرور خو نه وم راغلې ما پسې چاپه وه ګوملې څه قسم تاڼه وه یو سګرټ 400 ونیولي او 220 ګرامې لیکلي یو سګرټ 400 ونیولي او 220 ګرامې لیکلي ما سره کړې دوکه وه ګوملې څه قسم تاڼه وه یو له تولې سره پرې شوه بل له چټې سره پرې شوه ما ته راکړې پرچا وه ګوملې څه قسم تاڼه وه د سر چادر یې رانه پټ کو څه په هنر یې رانه پټ کو یغله ټوله دا محکمه وه ګوملې څه قسم تاڼه وه د سر چادر یې رانه پټ کو څه په هنر یې رانه پټ کو یغله ټوله دا محکمه وه ګوملې څه قسم تاڼه وه د جیب پیسې یې رانه یوړې امید صاحب واړه خرچې یې رانه یوړې د جیب پیسې یې رانه یوړې واړه خرچې یې رانه یوړې یا تا به ویله چې په ما یې دوی قرضه وه ګوملې څه قسم تاڼه وه د جیب پیسې یې رانه یوړې واړه خرچې یې رانه یوړې یا تا به ویله چې په ما یې دوی قرضه وه ګوملې څه قسم تاڼه وه ویلې چې اوس ته په اتارې اتار ملنګه ټیکېدارې ویلې چې اوس ته په اتارې اتار ملنګه ټیکېدارې ما ورته ویله کیرانجۍ چې مې ریډه وه ګوملې څه قسم تاڼه وه وسلام ډېر